د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه عزتمند لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د کانونو پټرولیم وزارت ویلي له دې وروسته له قانوني جواز پرته د کانونو استخراج غیر قانوني عمل او جرم ګڼل کیږي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند ترسره شي. یاد وزارت په خبرپاڼه کې ویلي نن ورځې څخه تر راتلونکي شپږو میاشتو پورې به ټول هغه کاني توکي چې په غیر قانوني ډول استخراج شوي ثبت شي. د وزارت د معلوماتو له مخې هغه شرکتونه چې خپل غیر قانوني استخراج شوي کاني توکي ثبتوي د اړوند ولایتونو د شرکتونو د رویالټي په پام کې نیولو سره به ورته صادرات او انتقال اجازه ورکړل شي. په تخار ولایت کې د ښوونکو د روزنې لپاره یو ورځنی پروګرام ترسره شو. دغه پروګرام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې ترسره شوی دی. د ښوونکو د پوهاوي او مسؤلیت پذیرۍ د کچې د لوړولو په موخه یو ورځنی پروګرام د تخار ولایت مرکز طالقان ښار کې د 100 تنو د ښوونځیو د ښوونکو په ګډون ترسره شو. د علمي او فرهنګي بنسټ وایي د دې سیمینار د جوړېدو موخه د زده کوونکو د سالمې روزنې او ودې په برخه کې د ښوونکو د رول او مسؤلیتونو په اړه پوهاوی زیاتوالی دی. د یاد روزنیز پروګرام پر مهال ټینګار وشو چې تدریس یوازې د معلوماتو لیږد نه دی بلکې د زده کوونکو اخلاقي روزنه او مسؤلیت پذیرۍ هم د ښوونکو له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. امروز که ما شما جمع شدیم به خاطر یک آگاهی، به خاطر تنبیه، به خاطر مناظره، امروز در مابین ما شما یک مناظره است. شما مسئولیت به ما معرفی میکنید، ما مسئولیت به شما معرفی میکنیم. د سیمینار ویناوالو له ښوونکو وغوښتل چې له زده کوونکو سره د تعهد، مهربانۍ او خواخوږۍ له روحیې سره چلند وکړي او د درس ورکولو ترڅنګ د هغوی د شخصیت پیاوړتیا او هڅونې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. ببین هر ما تقاضامون از امارات، از حکومتمان، از امارات اسلامی که واقعا دیگه در شرایط فعلی به ما بسیار افتخار است. تقاضای ما است که نسبت به معاش معلمین یک در کنار از اینکه سمینارها را برگزار میکنیم برای تشویق معلمین، برای ارتقای ظرفیت معلمین، در این زمان متوجه معاش و همیشه قضاوت خود دارم. در 15 سال فارغین مکاتب شما، استادا، شاگردای شما، فارغین شما دکترایی هستند که در کلینیکا اینا مصروف تداوی هستند. سوال است که با نهاد علمی الاعتصام همیشه این برنامه‌ها را راه اندازی بکنه، استادان مکاتب جمع بکنه، استادان مکاتب گاه در این سمینارها شریک بسازه، برایشان فرصت بده، موقع بده که در این سمینارها نظرات خود و داشته های علمی خود اینجا بگنجانند. ګډون کوونکو ښوونکو د دې ډول پروګرامونو له ترسره کېدو هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې ورته سیمینارونه د معرف په نورو برخو کې هم دوام ومومي. هغوی ټینګار وکړ چې زده کړه او روزنه د ښوونکو، کورنیو او مسؤلو ادارو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې ښایي د اسلامي جمهوریت نظام را وپرځېږي. د امریکا ولسمشر دغه خبرې د امریکایي رسنۍ سره په یوه مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې د ایران خلکو ته له ازادۍ څخه وړاندې بل هیڅ شی هم نشته دي. د ایران د خلکو روان اعتراضونه چې په تېره څو کلونو کې یو له پراخو اعتراضونو څخه ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د خلکو د ځپلو لپاره جدي اقدامات کړي دي. د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو د وسلو، اوښکه وهونکو ګاز او د اړیکو قطع کولو په ځانګړې توګه د انټرنیټ او نړیوالو تماسونو د بندولو په کارولو سره د متلفینو پر ضد عمل کوي. ریپورټونه ښیي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو کې له 40 ډېر کسان وژلي او له 2000 ډېر نور یې نیولي دي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر له فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې د ایران د حکومت د احتمالي پرځېدو په اړه ویلي دا امکان شته چې دغه ډول بدلون رامنځته شي. ښایي دا پېښ شي. دوی په تېر وختونو کې خلک په ډزو وژلي، بې وسلې کسان په نښه شوي، بندیان شوي او یا هم اعدام شوي. مونږ دې کار ته چمتو یو. تر اوسه ځینې پیښې شوي دي خو په ډېرو مواردو کې مرجوب د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله رامنځته شوې ده.
دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر په ورته وخت کې د ایران اسلامي جمهوریت رهبر علي خامنه‌ای د خلکو د اعتراضونو او د ډونالد ټرمپ د خبرداریو په غبرګون کې ویلي چې امریکایي ولسمشر خپل هیواد نشي کولای اداره کړي. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. د 2025م زیږدیز کال له پای رئیس د ایران د خلکو اعتراضونه پراخ شوي چې نه یوازې اقتصادي موضوعات پورې اړه لري بلکې د ټولنیزو فشارونو او د حکومتي جوړښتونو د نقد یوه نښه هم ده. د انټرنیټ بندیزونه او پراخ ځپل د مرژوبلې او نړیوالو اندېښنو لامل شوی او تر اوسه د دې کړکېچ د پای ته رسېدو روښانه لار نه ښکاري. د بغلان ولایت د مرکز پل خمري ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړیو 2 ورځو کې د دې ادارې عواید 21% زیات شوي دي. د دوی په وینا د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښاروالۍ د ثابتو او غیر ثابتو شتمنیو له درکه څه باندې 9 میلیونه افغانۍ راټولې شوي دي. د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د بغلان ولایت مرکز پل خمري ښاروالۍ له 9 میلیون افغانیو ډیر عواید راټول کړي دي. دا د تیر کال د لومړیو 2 ورځو په پرتله 21% زیاتوالی ښیي. ښاروالۍ پل خمري در 2 ربع سال روان بیش از 91 میلیون افغانی جمع‌آوری نموده است که بر تناسب 2 ربع سال گذشته 21% ازدیاد عواید دارد. د چارواکو پر وینا دا عواید د هټیو او سوداګریزو پلورنځیو د کرایې، د ښاروالۍ د خدماتو محصول او د سوداګرۍ جوازونو ویش په څیر سرچینو نه راټول شوي دي. له بلې خوا د بغلان ولایت د مرکز اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي چې دا عواید په اغیزمنه توګه د کار فرصتونو رامنځته کول، د سوداګریزو بازارونو جوړول، د سړکونو پراخول او د ښاري خدماتو ښه کولو په برخو کې ولګوي. مارکت هایی که سابقه است شاریده شده از بین رفته است، آبادی شهر نه آبادی حال خود یک چیزایی است که مثلا رو به ترقی است، افغانستان رو به پیشرفت است، سهولت‌های بیشتر کند، بعد پروژه برای مردم استفاده شود، کار برای مردم پیشنهاد شود. چې کار وکړي دغه شان پروژې راشي او موږ ته هم د کار زمینه برابرې ټولو ته د کار زمینه هم ده چې خلک بیکاره دي جمع دی او نور دغه شان پروژونه نور هم چې راشي کار وکړي دې ته. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان ښاروالۍ د بغلان ولایت د عوایدو ریاستونو نه بلل کیږي. د چارواکو پر وینا دا اداره 6 لویې پراختیایي پروژې په پام کې لري چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې عملي کار پیل شي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.